هغه شیبه چې جو بایدن د ولسمشرۍ د ماڼۍ نه وځي د سپینې ماڼۍ کارمندان به د راتلونکي ولسمشر لپاره د هغه د خوښۍ سره سم دفتر بیا تنظیم کړي. لکه نوې ولسمشر څنګه د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا تنظیمول غواړي، کومې غالۍ، کومې پردې، کوم میز او نور دا ډول شیان، ځکه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر لومړی ځای دی چې یو ډول چمتو کیږي. عکسونه ښایي چې بایدن په 2018 کال کې د ډانلډ ټرمپ نه د واک ترلاسه کولو وروسته غالۍ او ځینې څوکۍ بدلې کړې وي، خو داسې ښکاري چې صوفې او پردې یې نه وي بدلې کړې. له لوړې یو ورځ مخکې راتلونکي ولسمشر او لومړۍ میرمن د سپینې ماڼۍ لپاره د خپلې خوښې فرنیچر او نور شیان انتخابوي. کله چې نوی ولسمشر د لوړې په ورځ کور ته راشي نو کور د هغه لپاره تیار وي. کله چې نوی ولسمشر او لومړی میرمن کور ته کډه شي، دوی په غسلخانه کې د خپل خوښې شامپو لري، د غاښونو برس او کریم لري، د دوی جامې په المارۍ کې زړول شوي او دا ټول په شپږو ساعتونو کې ترسره کیږي. په دې کار کې د سپینې ماڼۍ شاوخوا 100 کارمندان ګډون کوي. دلته مسلکي کسان دا کار نه کوي، د استوګنې کارمندان دا کار ترسره کوي، نو دوی ټول په دې کار کې برخه اخلي او دا روزل شوي خلک نه، دوی د امنیتي اندېښنو له امله مسلکي کسان نه ګماري. د سپینې ماڼۍ د استوګنې ډیر کارمندانو د ډانلډ ټرمپ د لومړۍ دورې په جریان کې د جنوري 2018 نه تر جنوري 2020 پورې کار کړی و. د دې کارمندانو ډانلډ ټرمپ خوښو، ځکه چې ټرمپ د خدمت کوونکو سره آموخته دی. هغه به کارمندانو ته نقد پیسې ورکولې، دوی ته به $20 او $50 ورکول او کارمندان دا ستایي. دوی سیاسي نه دي، دوی یوازې د دې پروا لري چې ولسمشر ورسره څنګه چلند کوي. ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال کې انجلا ریډ د سپینې ماڼۍ د کارمندانو مشره وګمارله. هغه د 2011 کال په جنوري کې کله چې اوباما کډه ایستله او ټرمپ دننه راغلو څارنه کوله. موږ د منظمې ګډوډۍ اصطلاح کارولې ده، خو دا په حقیقت کې ډیر منظم عملیات دي. دا دومره ځله تمرین شوي چې په هغه ورځ هر څوک یوازې لږ تر لږه کار کوي. خو اصلي ننګونه د وخت محدودیت دی او یوازې شاوخوا 6 ساعته وخت وي تر څو سپینې ماڼۍ ته د نوي ولسمشر کورنۍ ته ښه راغلاست لپاره هر څه چمتو شي. دا د ډورا میکوارد د رپورټ پښتو ژباړه نذرانه یوسفزۍ، امریکا غږ.